درنو دوستانو السلام علیکم. هیله ده چې ښه به وئ. دغه برنامه صرف تاسو د پوهاوي دپاره ده، هغه ابتدایي لیسټینګ چې تاسو دپاره ضرور دی تاسې دلته زده کولی شئ. که څه هم دغه لیسټینګ به په اډوانس لیول نه وي او موږ به د نن ورځې په لیسټینګ کې د جنګل سکاوټ او یا هم نورو ای آی څخه استفاده نه کوو. موږ فقط نن چټ جي پي ټي استفاده کوو، خو دغه لیست به تاسو سره پوره همکاري وکړي تر څو تاسو په دې پوه شئ چې موږ څه ډول کولی شو یو پروډکټ لیست کړو. نو ورځو درس خواته نن زه غواړم یو پروډکټ په دې اکاونټ کې لیست کړم. ورځو مونږه مینو ته دغه مینو بټن وهو، کتلاک ته ورځو اډ پروډکټ وهو. اډ پروډکټ وهو، دلته مونږ ته دغه صفحه خلاصیږي. که مونږه هولسیل کوو او یا هم یو داسې پروډکټ خرڅوو چې تیار په امازون کې موجود وي، په دغه خانه کې یا د پروډکټ نوم لیکو او یا هم یو پی سی کوډ یا ای ان کوډ، هر کوډ چې مونږ لرو او یا هم مستقیم کولی شو د هغې اس ان نمبر ولیکو. دلته به مونږ سرچ وو، هماغه پروډکټ به راځي. چون مونږ غواړو نوی پروډکټ جنریک پروډکټ دی، دغه لیست کو د مونږ په اکاونټ کې، نو مونږ دغه آپشن وهو I am adding a product not sold on Amazon. دلته کلیک کوو، مونږ ته به یو صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې به یو فورم راځي، مونږ به د خپل پروډکټ اړوند معلومات دلته ورکوو. نو دلته اول سر کې راځي د آیټم نیم. آیټم نیم به مونږ د چټ جي پي ټي په مرسته دلته ولیکو. راځو زه چټ جي پي ټي صفحه خلاصوم. د ما د پروډکټ دغه مونوپولي د ماشومانو او یا هم د ځوانانو د لوبو یو بورډ گیم دی چې دلته په عربستان کې ډېر استفاده کیږي او ښه فروش هم لري. غواړو دغه مونږه لیست کړو. وعلیکم السلام. ملګرو هیله ده میکونه بند کړئ او د درس په جریان کې بیا وروسته انشاءالله زه اوس رالم دي که لږ هم ریویژن واپس نو غواړو دغه پروډکټ مونږ او تاسې لیست کړو. د دې دپاره چون دلته وي آی پي راغلی او مونوپولي دی، مونږه چټ جي پي ټي ته وایو چې د امازون په معیار مطابق مونږ ته یو د پروډکټ ټایټل ولیکي. راځو چټ جي پي ټي ته وایو write on Amazon title for VIP monopoly game. دا انټر کوو. مونږ ته یو ټایټل ولیکلو. مونږ کولی شو چټ جي پي ټي ته ووایو چې همدا ډول 2-3 ولیکه. write 3 more. مونږ کولی شو له دغې جملې یو دانه انتخاب کړو، وګورو چې کوم یو به بهتر وي. ایکسپیرینس مونوپولي لایک رویالټي وي آی پي. ښه، دغه دوهم یو انتخابوو. دا راخلو کاپي کوو یې، دلته د پروډکټ آیټم په نوم کې دلته پیسټ کوو. دم چې کله پیسټ کړو دلته مونږ ته د پروډکټ ټایپ هغه کټګوري چې دا په اتومات ډول راځي انتخابیږي چې بورډ گیم دی. که دا کټګوري صحیح وه کنفرم وهو، او که صحیح نه وه راځو سلیکټ ادر وهو. سلیکټ ادر کې مونږ کولی شو له دغه ځایه هم کټګوري انتخاب کړو په دې شرط چې مونږ ته معلومه وي، او که بیا هم نه وي معلومه مونږ کولی شو له دغه سرچ بار څخه مرسته وغواړو. ګوره یو سپیس مې ورکړو خو متاسفانه پیدا نه کړلو. اخري سپیس بیرته پاکومه، شاید پیدا کړي. نه شو، بیا هم نه شو پیدا. مونوپولي گیم دغلی راغی. هماغه بورډ گیم بیا هم دلته راغی. چون ټایز دی په گیم کټګوري کې راځي، نو مونږ دغه انتخابوو. محمد حسن ورور سمه ده، لږ وروسته بیا راځو پوښتنو ته به هم راشو. فی الحال دپاره دغه فورم ډک کوو چې 1 2 3 4 5 صفحې راځي.
یو اوله صفحه دغه ده، دومه ډسکرپشن ده، او څلورمه د پروډکټ ډیټیلز دي، پنځمه څلورمه د هغه ده آفر ده، او بله د سیفټي او کمپلینس په باره کې ده. که موږ د آیټم نوم ولیکو، پروډکټ ټایپ ولیکلو، او ورسره موږ کټګوري مو انتخاب کړله. اوس دلته پوښتنه کوي چې آیا دا پروډکټ ویریشن لري که نه. که لري موږ یس ورته وهو. دلته به راځي چې په سټایل کې ډولونه لري، مختلف رنګونه لري، مختلف سایزونه لري، چې لري. چون د موږ پروډکټ ویریشن نه لري، موږ نو وهو. په تیر کلاس کې موږ دلته د برانډ نوم لیکلی و، خو دا ځل موږ چون غواړو جنریک لیست کړو، برانډ مو نوم نه لري، نو دلته فقط دغه چک مارک وهو، هلته به په اتومات ډول راشي جنریک. دا د پروډکټ آی ډي چې دا په اکثره کټګوریو کې موږ کولی شو ځانونه معاف کړو، او په بعضو کټګوریو کې موږ مجبور یو چې دغه پروډکټ آی ډي چې یو ویب سایټ څخه GS1 څخه او یا هم نور معتبرو ویب سایټونو څخه واخلو. دلته موږ نن ورځ نه غواړو چې د پروډکټ آی ډي استفاده کړو، چون زه پوهېږم چې په دغه کټګورۍ کې دغه پروډکټ لپاره پروډکټ آی ډي نه ده پکار، نو زه لیک انتخابوم I don't have a product ID. که موږ دغه اوله صفحه د دغه فورم کامیابۍ سره ډکه کړله، اوس نیکسټ وهو چې موږ مخکې تللی شو. که ملګرو څخه هیله کېږي چې مایکروفون بند کړي تر څو نورو ملګرو ته مزاحمت ونه شي. که دلته راځو د پروډکټ ډسکرپشن دی، غواړو دغه ولیکو. بیرته موږ چټ جی پي ټي ته راځو، خو مخکې له دې چې چټ جی پي ټي ته راشو، دغه خپل پروډکټ مشخصاتو باندې باید پوه یو. هغه که موږ ته سپلایر معلومات راکړي وي، او یا هم په د پروډکټ په کور باندې معلومات وي، او یا هم موږ ته د پروډکټ په اړوند معلومات رسیدلي، موږ کولی شو هغې په اړه ډسکرپشن ولیکو. خو دلته موږ نور اضافي معلومات نه لرو، چې خپل چټ جی پي ټي کولی شي پوه شي معلومات ولیکي. دلته موږ فقط د سایز اړوند معلومات لرو، چې دغه مونوپولي ګیم چې دی 45 په 50 سانتي متر کې دی، او وی آی پي دی. نور چې لري کوم معلومات لري، کولی شي 2 تر 6 پورې پلیران پرې ګیم وکړي، او ایج چې دی 8 یا 8 پلس ایجز استفاده ترې کولی شي. نو دغه شیان هم چټ جی پي ټي ته وایو تر څو موږ ته یې ولیکي. ورته وایو write description for it and add چې شی اډ کی سایز 45 په 50 سانتي متر کې دا اډ ورته اډ کا. بل چې ورته وایو دا ورته اډ کا 2 پلیئرز 2 تر 6 پورې، او ایجز 8 پلس، دا ورته وایو. نور اکثره ډسکرپشن د هغه لیکي، خپل چټ جی پي ټي لیکي، خو بهتره به دا وي چې هر څومره موږ او تاسې د خپل پروډکټ په اړه معلومات لرو، هماغه معلومات چټ جی پي ټي ته ورکړو تر څو هغې اړوند ډسکرپشن وکړو. مجبور زه بند کړمه. چټ جی پي ټي موږ ته دغه د یو ډسکرپشن ولیکلو، موږ کولی شو ورته ووایو چې پارافریز یې کا، یعنې که همدا شاید د بل چا همدغسې ورته لیکلی وي، او یا غواړو په نور ډول ولولو. دغه دا چټ جی پي ټي موږ ته په ډسکرپشن ولیکلو، تاسې ته پیشنهاد کېږي چې دا په دقیق ډول ولولئ تر څو حاکم شئ چې هغه څه چې موږ یې غواړو لیکلي دي، او تاسې کولی شئ دلته لاندې ورته ولیکئ چې دغه نقطه اضافه کړه، او یا هم دغه معلومات ترې کم کړه. اوس راځو دغه پاراګرافونه را اخلو. په ځینو پروډکټ کټګوري کې دغه ډسکرپشن برخه فقط یو هغه کې راځي، په یو خانه کې راځي، ټول فقط یو ځل کاپي کېږي، دلته پیسټ کېږي. چون دلته څو دانې 1 2 3 4
څلور پاراګراف موږ لرو، موږ کولی شو څلور، خو اصلا دا پنځه خانخالې راځي دلته، زما فعلا دپاره څلور پکار دي. دغه راځو دغه کاپي کوو دلته. یو ځل بیا یادونه کوم چې دغه لیستینګ چې موږ اوس روان کړی دی دا د هغو خلکو دپاره دی، هغو دوستانو دپاره دی چې دوی نوي غواړي د امازون پروډکټ لیست کړي. یعنې دا بیخي ابتدایي او اسانه تقریبا غیر مسلکي ډول لیستینګ دی. دا چې په اډوانس لیول څه ډول کیږي، هغه لږ زحمت ته ضرورت لري، لږ تجربې ته ضرورت لري، چې موږ بیا کولی شو د ټولز څخه استفاده وکړو، بالخصوص د جنګل سکاوټ او یا هم هیلیم 10 د هغې ټولز نه موږ کیورډز انتخابوو د ټایټل په لیکلو کې او ډسکرپشن په لیکلو کې. نو فعلا دپاره تاسې دپاره دغه لیست چې موږ کوم کوو دا فقط ستاسې د ابتدایي زده کړې په خاطر دی. نو دغه دوهم پاراګراف هم راخلو، هیله ده چې تاسې لوستلی اوسیږي. او بله یادونه بیا هم غواړم تکرار وکړم چې هیله ده دغه کلاس سکرین ریکارډ ونه کړئ تر څو زما خپل معلومات د ما سره خوندي پاتې شي. دا ډسکرپشن و. زه غواړم تاسو ته بولټ پوینټس په اړه معلومات درکړم. amazon.sa مثلا دا پروډکټ خلاصوو. دغه اباوت آیټم چې دی دا د فورم دغه برخه ده چې دلته ورته بولټ پوینټس لیکلي دي. تقریبا دغه بولټ پوینټس موږ او تاسې تر 10 پورې خلاصولی شو، له 10 زیات نه لیکل کېږي. او هغه بله برخه چې موږ او تاسې ولیکله ډسکرپشن برخه، هغه دلته لاندې موجوده ډسکرپشن دغه برخه کې راځي. چون دغه پروډکټ برانډ دی او A پلس کانټینټ دی، نو هغه دلته نه دی راغلی، خو موږ او تاسې بیا په ډسکرپشن برخه کې راځي. زه تاسې ته یو بل پروډکټ وښیم چې لاندې ورسره ډسکرپشن لیکلی وي. دا د بولټ پوینټس برخه ده او دا هم د ډسکرپشن دا هم هغه دی برانډ A پلس کانټینټ دی، خو عموما دلته راځي ډسکرپشن برخه. نو موږ او تاسې اوس چټ جي پي ټي ته راځو، ورته وایو موږ ته 10 دانې بولټ پوینټس د مونوپولي پروډکټ په اړه ولیکه. راځو دلته ورته وایو رایټ 10 bullet points for it. یو ځل په دې باندې مرور کوو چې کوم شی خو پکې اضافي او غلط نه دی. داسې نه چې موږ داسې معلومات په د پروډکټ په اړه خپاره کړو چې په هغې سره هېڅ تطابق ونه لري. نو تاسې هم داسې یو مرور کولی شئ ورباندې. خو دغه چون دا جملې لږې وړې وړې لیکل شوي دي، غواړم لږ په غټه اندازه عددونه پکې ورډز پکې اضافه شي، ولیکل شي، تر څو هغه د سرچ انجن کې پیدا کولو سره موږ سره مرسته وکړي. کوم سرچ انجن؟ دغه سرچ انجن یو څوک چې یو پروډکټ پیدا کوي دلته نوم لیکي. دغسې اصطلاحات چې موږ په ډسکرپشن او بولټ پوینټس کې اضافه کړو، کیورډز کې ولیکو، چانس دې زیاتېږي چې موږ دغه د سرچ انجن په سرچ بار کې دلته د پیدا کېدو چانس یې ډېر شي. نو زه له خاطره ورته وایم چې دا دې صحیح لیکل دي، خو میک اټ لانګر، لږ یې اوږده اوږده ولیکه. میک اټ لانګر. موږ ته به اوس دغه 10 دانې بولټ پوینټس چې دي دا به د اول په نسبت یو څه اوږدو جملو کې ولیکي. دا فقط راخلو، کاپي کوو یې. راغلو اوس د عکسونو برخې ته.
عکسونو دپاره موږ کولی شو له د بیکګراوند د سپینولو په خاطر زه اکثره وخت له فوټوروم له دغې ویب سایټ څخه استفاده کوم، چون عکس زه خپل په موبایل اخلم او بیا راځم دلته یې بیکګراوند د پاکولو په خاطر له دې نه استفاده کوم. دغه یو مثال تاسو ته ښکاره کومه. دا د بیکګراوند به سپین کړو. مخکې دغسې و، ما یو سپینه ټوټه ایښې وه، په دې سپینه ټوټه باندې ما دغه پروډکټ ایښی و، عکس مې واخیستو. خو کله چې فوټوروم ته راغلم دلته مې بیکګراوند سپین کړو، له هغې وروسته دغسې یو بیکګراوند ترې راغلو. نو تاسو ته هم پیشنهاد کېږي چې حداقل که سپینه ټوټه نه وي، ټول یو رنګ ټوټه لاندې واچوئ بیکګراوند ته، تر څو د عکس په ایډیټ کې یو څه اساني تاسو ته راغلی وي. نو عکس دغسې ډاونلوډېږي، بیکګراوند یې سپین کېږي. نو اوس راځو دلته عکس اپلوډ کوو. مثلا دغه عکس غواړم مین عکس مې شي دغه. موږ کولی شو عکسونه د دغې نشانونو په واسطه یې خوا دې خوا بدل را بدل هم کړو. د مونږه دویمه تر ټولو مهمه صفحه هم خلاصه شوله د فورم. اوس راځو د بلې د پروډکټ ډیټیلز صفحې ته. باید مخکې ما یادونه کړې وای چې هغه صفحې چې کوم معلومات دلته ضرور دي دغسې په سرو خطونو پوښل شوي وي. دا کوم چې سور خط نه لري دا معنی چې دا اپشنل دي، د تا زړه که معلومات یې ورکوې خو ښه خبره ده، که معلومات یې ورنه کړل کومه خبره نه ده. نو دلته موږ ټارګټ اډینس دپاره څوک ټارګټ کوو، موږ به بایز ټارګټ کړو دلته. او بیا هم که تاسې مشخص کوم بل څوک ټارګټ کوئ هغه هلته په خپله لیکلی هم شئ. موږ به بایز او دا به موږ ټارګټ کړو. مینوفیکچرر چا جوړ کړی دی، که هلته په پروډکټ باندې نوم و او بیا هم تاسو ته سپلایر معلوم و، کمپنۍ معلومه وه، تاسې کولی شئ نوم یې ولیکئ. که نه زه مثلا لیکمه احمدي، دا لیکمه چون د ما پروډکټ هغه مینوفیکچرر معلوم نه دی، خو موږ د معلوماتو په خاطر د خپل هغه نفر نوم لیکم چې د چا څخه ما دا اخیستی دی او دی خپل ځان ته واردوي، راوړي مارکیټ ته ځان ته. مټریال دا له څه شي څخه جوړ شوی دی؟ له پیپر څخه جوړ شوی دی، له کاغذ څخه. که پلاستیک موږ لیکو دلته چې له پلاستیک څخه جوړ شوی دی، که شیشه و شیشه لیکو او یا هم نور. د هغه آیټم ټایپ نیم چې دی دلته بیا هم زه چې لیکم راځم دغه بیرته کاپي کوم. بل راځو پارت نمبر ته. د دې پروډکټ پارت نمبر شاته یې تاسو ته شاید نه ښکاري، دا پارت نمبر دی او په کومه ژبه باندې استفاده کیږي، اوریجنل لانګویج او لانګویج هم انګلیش. بل پوښتنه کوي چې آیا دا فوډز دې سره شته دي او که نه. ښه، آیا دا فوډز لري له ځان سره؟ نه، نه لري. اسمبل دی که نه؟ نه، نه دی، ضرورت نشته ورته. او پاور پلاګ یعنې کوم نوع کیبل او دا شیان چې غواړي تاسې که نور پروډکټ وي هغې دپاره خپل هغه ټایپ یې لیکئ، خو موږ دلته پلګ ته ضرورت نشته. د مینوفیکچر مینیمم ایج چې دی تاسې هلته ولیدو چې اته کاله یې تقریبا پیشنهاد کړي وو.
خو مونږ په خپله خوښه یا هم د مونږ د معلوماتو مطابق مونږ کولی شو دا ورته 72 میاشتې هم ولیکو، چون دلته یې میاشتې لیکلي دي، او 72 میاشتې څو کاله راځي تاسې حساب ورته کولی شئ بیا خپله. مکسیمم تقریبا څومره 300 میاشتې. کمپوننټ انکلوډیډ په دې په هغه کې دې پروډکټ کې چې موجود دي موږ فقط د هغه ورته لیکو مونوپولي بورډ ګیم ورته لیکو چې دغه موجود دی. که تاسو سره د تاسو په پروډکټ سره چارجر وي، بیټري وي یا هم نور مواد وي، تاسې کولی شئ هغه هم ورسره ولیکئ، دلته اضافه کړئ. کوم ریجن تاسې ټارګېټ کوئ؟ که زړه مو ایشیا ټارګېټ کوئ یا یورپ ټارګېټ کوئ، خو زه به ګلوبل ټارګېټ کړم. او د دې ګیم ورژن چې دی، چون ما دلته سعودي عربستان کې اخیستی او لیدلی دی، دقیق معلومات نه لرم، خو شاید همدا زه به سعودي عربستان انتخاب کړم. تاسې د خپل پروډکټ مطابق ریجن انتخاب کړئ. او یو بله یادواري غواړم چې وکړم چې د هر پروډکټ او د هر کټګورۍ دا فورم خپل ځان ته یو فارمټ لري، یعنی د ټولو پروډکټونو لپاره همدغه فارمټ نه دی. د پروډکټ آیټم د هغه چې دی اندازه ګیري چې ده تاسو ته په عکس کې هم دلته ښکاري 45 په 50 کې ده. 45 په 50 کې ده. پلی ټایم تقریبا 60 منټه ده. اوس راځو د بلې صفحې ته د افر په اړه. دا اس کیو چې دا هر څوک خپل ځان ته یو اس کیو انتخابوي، خو زه خپل د ځان معلومات خاطر ځینې خلک هیڅ نه انتخابوي، نه لیکي او همداسې سپینه دا خانه پرېږدي، خو بیا خپله په امازون دا پلټفارم چې دی په اتومات ډول یو اس کیو نمبر بیا جنریټ کوي. خو زه د خپل ځان دپاره چون ما هغه دا مې د خپل د احمدي دوکاندار نه اخیستی دی، لیکمه چې ما ته بل وخت یاد وي چې دا مې د احمدي دوکاندار نه اخیستی و، خو 12 ریال دا مې ولیکه. پرایس ورته انتخابومه په 12 ما کړی دی. تاسې مخکې نه په امازون کلکولیټر کې هم کتلی شئ او دا پرایس بیرته تغییرولی هم شئ. ما حساب کړی دی دا پروډکټ ما د امازون 8 یا 9 ریال اخلي، په 12 ریال ما اخیستی دی، یعنې 8 ریال کشي 8 او 12 تقریبا 20 ریال شول. نو ځکه غواړم چې حد اقل 10 ریال ګټه وکړم، زه باید دا له 10 څخه زیات قیمت ورکړم، او که له 40 زیات شي نو بیا یې کسټمر نه اخلي. تاسو باید دواړه اړخونه په نظر کې ونیسئ، هم خپله ګټه په نظر کې ونیسئ او هم یو منطقي نرخ انتخاب کړئ چې آیا د کسټمر دا پروډکټ اخلي او که به یې نه اخلي. دلته اف بي ام او اف بي ای موږ او تاسو چې هر وخت بحث پرې کوو هغه راځي. مثلا که دغه اول آپشن انتخاب کړو، دا معنا چې اف بي ام شو، یعنې مرچنټ فلفلمنټ، او که لاندې انتخاب کړو بیا امازون ویل شپ ان پرووایډ کسټمر سروسز چې دې ته وایي فلفلمنټ بای امازون یا اف بي ای. نو چون زه غواړم دا د امازون ویر هاوس ته یوسم، دغه دوم آپشن انتخابوم. دوم آپشن مې انتخاب کړو. د دې پروډکټ ما ډایمنشن مې اخیستی دي، سانتي متر مې اندازه کړی دی چې هغه ډبه یا هغه کوتای څومره اندازه لري، چې زه باید دلته په دغه خانو کې ولیکمه 26 سانتي متر. زموږ دغه او د دې وزن چې دی 150 ګرامه دی. زموږ بله صفحه هم خلاصه شوه.
اخري صفحه پاتې شوله د سیفټي په خاطر چې موږ کوم معلومات موږ نه غواړي هغه ورکوو. راځو دا خانه زه دلته لږ وروسته تاسو ته وښیم. ریجن موږ د کوم ځای نه راخلو؟ چاینا څخه. ریجن اف اوریجن چاینا څخه. وارنټي که لرلی تاسې لیکلی شئ وارنټي ورته ولیکئ، خو د ما دغه پروډکټ وارنټي نه لري او بیټرۍ هم نه لري. د ډینجرس ګوډز او ریګولیشن چې په خاطر کوم هغه لري رولز او ریګولیشن لري، تاسې به مجبور یې هغه دلته واضح ولیکئ، او کم نه لیکله تاسې ادر انتخابوئ او یا ناٹ اپلیکیبل ورته انتخابوئ، او یا هم که نور نه و تاسې کولی شئ ان نون ورته انتخاب کړئ. او دغه د ای یو دپاره ده چې بالخصوص د ماشومانو دپاره ډېر هغه کوي. بهتره به دغه وي چې هغه توکي، هغه اجناس چې کوچني کوچني مواد لري یا کوچني کوچني شیان ورسره وي، د هغې پروډکټ سره تاسې واضح ورته ولیکئ چې دا د 2 کالو ماشومانو څخه، د ماشومانو چې د 2 کالو څخه عمر کم وي د هغوی څخه لږ لرې وساتي، تر څو د ماشومانو صحت ته زیان ونه رسوي. او دې کې تاسې دا ټول لوستلی شئ خپل د پروډکټ مطابق، که کوم هغه وي الرجي تړاو وي یا هم کوم نور مشکل جوړوي، تاسې کولی شئ هغه هلته مشخص ولیکئ. او یا هم که کوم هغه وارنینګ چې نه و، تاسې کولی شئ ولیکئ چې وارنینګ اپلیکیبل نه دی. دلته لیکو، لاندې هم لیکلی و، برای تکرار لیکو. که تاسې هم کوم بل سیفټي وارنینګ درلودلو د خپل پروډکټ، هغه هم لیکلی شئ ورته. موږ ورته لیکو چې not suitable for children under 3 years. نو دا و د موږ د پروډکټ لیست. فقط ټول کومې ضروري خانې چې وي هغه موږ ډکې کړلې. فقط اوس دغه د سبمیټ بټن وهو. تاسې کولی شئ یو ځل مرور پرې هم پرې وکړئ چې کوم شی پاتې دی، نیمګړی وي یا غلط وي، هغه اصلاح کړئ. له هغه وروسته تاسې کولی شئ دغه سبمیټ کړئ. هر وخت مو چې سبمیټ کړو، په دې کې بیا ځینې معلومات تاسې بیا نشئ کولی ایډیټ کړئ، خو اکثره معلومات پکې ایډیټ کولی شئ. کوم معلومات نشئ ایډیټ کولی؟ مثلا تاسې هغه کوم اس کیو نمبر چې دی هغه بیا نشئ ایډیټ کولی، او کوم پروډکټ آی ډي نمبر چې دی هغه هم نشئ ایډیټ کولی. نور ټایټل، ډسکریپشن، عکسونه، دا ټول تاسې کولی شئ ایډیټ کړئ. دا و د نن ورځې د موږ او تاسې درس. انشاءالله چې بل کلاس به بیا دایریږي، او که د دې کلاس په اړه تاسې پوښتنه درلودله او یا هم نظر مو درلودلو، تاسې کولی شئ زموږ سره په لایف خپرونه کې ګډون وکړئ، اړونده پوښتنې هلته مطرح کړئ. او بله یادوري، ضروري یادوري دا ده چې دغه لیست چې موږ او تاسې وکړلو دا فقط د ابتدایي لیستینګ په اړه و، یعنې هغه مسلکي لیستینګ چې غټ غټ برانډونه یې کوي، هغه لیول ته موږ او تاسې رسیږو. موږ او تاسې کولی شو له دغه ابتدایي لیستینګ څخه، اسانه لیستینګ څخه استفاده وکړو. نو انشاءالله تاسې په همدې باندې فوکس وکړئ، عملا کار پکې وکړئ. انشاءالله سخت نه دی، او باوري یم چې یو وخت به تاسې هغه لیستینګ برخې ته رسیږئ چې څه ډول لازمه ده او د یو پروډکټ لپاره پکار ده. نو په خدای مو سپارم، تاسې ټول ملګري ژوندي دې وئ، کامیاب اوسئ. خدای په امان.